اسلام آباد کې درې اړخیزه ناسته چین طالبانو ته رسمیت پیژندلو شرطونه اعلان کړ. وايي طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي. د چین د بهرنی چارو وزارت په وینا دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوند ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنی چارو وزارت ویاندوی معاونین د دې غونډې په درشل کې په پیکینګ کې خبري غونډې ته وویل افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرني ملاتړ او مرستو ته ضرورت لري. معاونین زیاته کړه چې طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي، نرم سیاست د غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه ګاونډیتوب وساتي. همدا راز دی له تروریزم سره ټینګه مبارزه وکړي. چین د بهرنی چارو د وزارت ویاندوی په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو سرپرست حکومت سره تعامل وکړي او خبرې دې ورسره وکړي. له امیر خان متقي سره په دې سفر کې چې پرون پیل شو د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر حاجي نورالدین عزیزي، همداراز د بهرنی چارو او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر چارواکي ملګري دي. متقي به 4 ورځې په پاکستان کې وي او د چین د بهرنی چارو وزیر چې دای پاکستان ته لومړی رسمي سفر دی نن بیرته پیکینګ ته ستنیږي. د چین، پاکستان او افغانستان ترمنځ له 5 کلونو راهیسې درې اړخیزې غونډې جوړیږي. وروستۍ ورته درې اړخیزه غونډه څو اونۍ مخکې تر هغې په چین کې جوړه شوه چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیو. په هغې غونډه کې په مختلفو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار شوی و. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.